هغه هلمندی ځوان چې په جنګ ځپلي هلمند ولایت کې د موسیقي آلې جوړوي. دا ځوان سردار محمد نومیږي. د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د موسیقي آلې جوړوي. دا آله د جاپاني په نوم یادیږي او ډېر ښکلی غږ باسي چې ګڼ هلمندیان د دې محلي موسیقۍ سخت مینوال دي. د سردار محمد په خبره یوه د جاپاني آله شاوخوا 3 ساعته کې جوړیږي، مګر د لا ښه جوړښت لپاره یوه ورځ کار ورباندې کوم تر څو پیرودونکي ورڅخه خوښ واوسي. نوموړی وایي لومړی مې ورور د دې موسیقي آلې جوړونکی و او ما ورسره ماشومتوب کې د یوه شاګرد په حیث کار کوي. کله چې مې د دې موسیقي آله جوړول زده کړه نو بیا مې ځان ته بېله هټۍ جوړه کړه چې شاوخوا 8 کاله کېږي د جاپاني آلو په جوړولو سره خپلې کورنۍ ته حلال رزق او روزي ګټم. دا مخکې چې اوس ما ورور جوړوله، مخکې هغه جوړوله خو مقصد موږ کوچنیان ورسره شاګردانو، نو اوس هغه هم جوړوي. اوس ما خپل دوکانداري خپل ځای جلا کړې، اوس یې زه هم جوړوم. هلمندیان ډېره علاقه ورسره لري. دا خو د هلمند موسیقي ده، یعنې په بل ځای کې دا چندانې نه جوړېږي در افغانستان تېره. نوموړی وایي چې هر څومره د جاپاني آلې جوړې کړم سمدستي بې له کومه ځنډه راته خرڅېږي چې د یو ډول آلې قیمت 4000 او د بل ډول د 9000 پاکستاني کالدارې دی. او د هلمند، کندهار، هرات، روزګان، نیمروز او مرکز کابل ترڅنګ ایران او پاکستان هیوادونو ته هم لیږل کیږي. مقصد دا بیا دا چې دا ولایتو ته موږ سره استو، مساکالا و، زنداور و، کندهار و، هغه متکو ته موږ استو. دا خو د موسیقي کور دی، دا پیدا نه لري. دا پیدا نه لري. دا څومره د سړي وس ورسېږي هغومره د په دې کې ستا دې کې بیا په فرق شته. اوس دغه جاپانیان چې دي دا دوه چې پراته دي دا په 9000 کالدارې دي، او داسې که چیرې یو سړی د زده کړې دپاره غواړي زده کوي باندې هغه په 4000 5000 کالدارې دي. دا نو تقریبا داسې دغه ته وړه سوي دي، پاکستان ته وړه سوي دي. نو خو صرف علاقه دلته په هلمند کې ډېره زیاته ده. وا خو در اوسه داسې موسیقي نه ده، نیم زده دي نه، صرف د دې علاقه ډېره زیاته ده تر هغه موسیقي. روزانه باسي بالا به دغه بل د روزانې سره ګرځولي. هلمندی ځوان وایي په خپل کار کولو بیخي راضي یم چې هیڅ چاته د پیسو لپاره نه یم محتاج سوی او ژوند مې خوښیو کې تېرېږي. دا راپور تاسو ته د هیلې تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.